الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا منه الفيض العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما وفهما وعقلا كاملا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر علينا هذا الكتاب. لا كلمات زان سرواي. اللهم يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتممه لنا بالخير لا بالشر علينا هذا الكتاب. اللهم يا فتاح يا فتاح يا فتاح افتح علينا أبواب مسائل هذا الكتاب وأبواب مغلقاته ومعضلاته بمنك وفضلك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. مبارک امشا. په هر کار کې شروع ګرانه چې کله شروع وشي کار کولو ډیر ګراني خو الله پاکي اسانه. واقعي قرآن ډیر عظیم الشان کتاب دی او ډیر زیات ګران کتاب دی خو الله په فضل او په کرم باندې دا به مونږ او تاسو ته الله پاک اسانه. چونکه دلته نن ملګری هم نه دی راغلي او بعضې ملګري به خبر هم نه و خو مونږ ته د وزارت حج اوقاف د طرف نه حکم و چې تاسو به نن خامخا افتتاح کوئ. د هغې په سپارښتنو کې یو سپارښتنه دا وه چې ټول افغانستان کې به په یو ورځ باندې تفسیر شروع کیږي او په یو ورځ باندې به اختتام کیږي او دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده او ډیر زیات چې کوم دی د کامیابۍ خبره ده چې کله امارت اسلامي الله پاک دلته قائم کو په اول کال باندې په ټول افغانستان کې په 115 مراکزو کې تفسیر شروع 115 مراکزو کې په دویم کال باندې دغه تعداد الله پاک نورم سوا کړ په 211 مراکزو کې تفسیر شروع. په دریم کال باندې الله پاک پکې نور هم وسعت راوستو په 260 مراکزو کې درسونه شروع. بیا زمونږ استادو د امیر المؤمنین حفظه الله د حکم موافق چې مونږ ته خپل وزیر صاحب دا خبره وکړه چې دا غي حکم دا مونږ ته چې تاسو په دې تفاسیر او په دې ترجمو کې نور هم وسعت راولئ. داغی د حکم د تطبیق د پارا سکالی د الله په فضل باندې 340 مراکزو کې د قرآن عظیم شان تفسیر شروع شو. نن هغه ورځ ده چې په ټول افغانستان کې په 340 مراکزو کې به افتتاح شوي. دویمه سپارښتنه دا وه چې کم از کم تاسو دې له وخت ورکړئ ځکه دا ډېر عظیم الشان کتاب دی تفصیلي دا په لږ وخت کې چې کوم دی د حق نه ادا کېږي نو کم از کم چې په 9 بجې باندې شروع شي تر 12 بجو پورې بیا د دې نه وروسته تر 1 بجې پورې بیا حسب التوفیق چې څومره وسوي
واقعي خبره دا ده چې قرآن عظیم الشان دا یو غیرتی کتاب دی، دا یو انقلابی کتاب دی چې دا قرآن عظیم الشان چا راخیسته دی، نو هغه کې یو انقلاب راغلی دی. د هغې مثال دا د مشاهدې خبره ده، زمونږ او ستاسو نه پټه نه ده. په 20 کلنه دوره کې د قرآن عظیم الشان ته خلکو شا کړې وه، د قرآن عظیم الشان اهتمام چا نه کو، د هغې نتیجه سره ووته، هغې الله پاک ذلیله کړه. الله پاک د دې ملک نه چې کوم دی وشړله، هغه اشغال یې ختم شو. او دغه مجاهدین ورونه چې زمونږ ستاسو د نظام دپاره قرباني ورکړه او د دغه قرآن عظیم الشان د عملي کولو دپاره په ټوله دنیا کې انقلاب راغی، په افغانستان کې انقلاب راغی، زمونږ او ستاسو په ادارو کې انقلاب راغی. تاسو وګورئ چې په دې مراکزو کې به څوک تربیه کېده، په دې مراکزو کې به چاته درس ورکړی وکیل کېدو، زمونږ او ستاسو په دې وزارتونو کې به څوک ناستو، زمونږ او ستاسو په دې شعبو کې به څوک ناستو، هغې ته به کوم تعلیم ورکولی کېده؟ هغه د مجاهد د وژلو دپاره، د مجاهد د قتل دپاره دا دسیسې وي، د مسلمان د امت دپاره چې کوم دی د قتل دسیسې جوړې دي. الحمدلله د دې قرآن په برکت باندې هغه انقلاب راغی، په دې ټوله دنیا کې انقلاب، بیا په افغانستان کې انقلاب، بیا زما او ستا په هره شعبه کې انقلاب، په ټولو وزارتونو کې انقلاب راغی. حالات کوم ځای ته بدل شو؟ د دې وجې نه زمونږ او ستاسو د رهبرۍ او د قیادت حکم دا دی چې موږ او تاسو به د دې قرآن عظیم الشان په برکت باندې دغه نظام دته چې کوم دی بقا ورکوو او دغه نظام به ساتو. مشهوره خبره دا ده چې د دین حفاظت او تحفظ چې راځي دا په جهاد باندې راځي. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت. دغه آیت په ذیل کې مفسرین لیکلي دي، انشاءالله زما او ستا مخې ته به راشي چې په دې آیت کې اشاره ده علت د جهاد ته، چې د جهاد علت څه شی دی؟ هغه اعلا د کلمت الله ده او د دې لپاره چې د کافر دفاع په دې باندې وشي. وایي که چېرته مجاهدین نه وی د کافر مقابله کې قرباني نه وی ورکړې، لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجدو. عام طور په دنیا کې د عبادت څلور ځایونه دي، یو د مسلمانانو جماعتونه دي، یو د پیرانو خانقاهونه دي، یو د نسواراو کلیسې او ګرجې او د یهودو دي. دا د عبادت ځایونه دي. الله ذوالجلال په دغه آیت کې په لامې ابتدائیات تاکیدیه سره دا خبره ذکر کړې چې لهدمت، جماعتونه به نړېدلي وي، مدرسې به نه وي، خانقاهونه به نه وي، ګرجې او دغه رنګې کنیسې د نصاراو د یهودو به هم نه وي. دې نه پته ولګېدله چې دا جومات موجود دی، مدرسه موجوده ده، دې کې چې کوم دی د عبادت ځایونه او خانقاهونه موجود دي. دا د جهاد په برکت باندې. نو د دین تحفظ په څه باندې راځي؟ یاد ساتئ، په جهاد باندې. او یو د دین بقا ده، چې دین دا باقي پاتې کېږي، د هغې دپاره سبب څه شی دی؟ نو هغه مدرسه ده، درس و تدریس دی، تعلیم او تعلم دی، د قرآن عظیم الشان درسونه دي. یاد ساتئ چې کله د قرآن درسونه روان وي، د قرآن تعلیم روان وي، د قرآن عظیم الشان چې کوم دی دغه تفاسیر او دغه ترجمې رواني، انشاءالله دا نظام به باقي. د دې نظام ساتنه دا په موږ او تاسو باندې فرض ده. اوس دغه نظام ته چې موږ بقا ورکوو، دا به اله ورکوو چې موږ او تاسو فکري روزنه، فکري جهاد په دې میدان کې ځان چې کوم دی کامیاب کړو. په دې خو تاسو خبرې وایي چې دا مخکني دور 20 کلنه دوره کې موږ او تاسو فزیکي جهاد وکړو، قرباني مو ورکړه. په دغه میدان کې الله پاک موږ او تاسو ته فتح راکړه. اوس چې کوم میدان دی دا فکري جهاد دی، فکري میدان دی، نظریاتي میدان دی. نو دغه فکري جهاد هغه دا دی چې موږ او تاسو باقي چې کوم دی مسلمانان وروزو، د مسلمانانو چې کوم دی د ذهني تربیت کوشش وکړو او ذهني تربیت ولا ورکړو. اوس دغه فکري جهاد
دغه کوم دی ذهني تربیت دا چې راځي دا په قرآن سره راځي. ځکه دا انقلابي کتاب دی، دا یو داسې غیرتي کتاب دی چې د صحابه کرامو په دور کې تاسو خو د تاریخ نه خبرې وئ چې عربو د صنعت په لحاظ سره، د تجارت په لحاظ سره، د کسب په لحاظ سره، د رنګ په لحاظ سره، د زراعت په لحاظ سره د هر چا نه وروسته خلک پاتې خلک. خو چې کله هغوی قرآن عظیم شان راواخیسته په سینو کې ځای ورکړ نو په هغه کې څومره انقلاب راغی. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چونکې چې کوم دی زندگی د اسلام نه مخکې تاسو ته معلومه ده او وروسته زندگی هم تاسو ته معلومه ده. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مخکنی زندگی او وروستنی زندگی، د قرنګي د عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ مخکنی دور او وروستنی دور چې څومره انقلاب پکې راغی، څومره انقلاب راغی چې اول دغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وروسته واقعاتو کې راشي چې یو ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل کولو کوشش کو، یو شپه چې کوم دی د هغې په تلاش کې روانو او بیا داسې وخت راغی چې اعلان یې وکړ چې یا رسول الله زموږ دین حق دی. وایي او نو بیا دا خبره ښکاره ولې نه کوو او اعلان یې وکړ چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی دنیا نه سفر وکړو، وایي چا چې دا خبره وکړه چې رسول الله وفات دی زه به د هغې سر په توره باندې قلم کړم. او بیا چې کله خلیفه شو امیر المؤمنین وګرځېدو د هغې حالات بیا د چا نه پټ نه دي. نو دې قرآن عظیم شان په دغه عربو کې انقلاب راوستو او بیا الله پاک دغه صحابه کرام زمونږ او ستاسو لپاره معیار ایمان وګرځول، معیار حق وګرځول. الله پاک قرآن عظیم شان سورۃ بقره کې فرمایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ فَالنَّاسُ کې مفسرین ذکر کړي د الف دا د پاره د عهد دی، مراد د الناس نه صحابه کرام دي. الله په قرآن کې فرمایي چې دې صحابه په شان ته ایمان راوړي. وایي ځکه چې په دغه دور کې بالذات شاګردان د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام نو الله پاک معیار حق او معیار ایمان وګرځول. دې خبره خو پوه شو. نو دا قرآن دا یو انقلابی کتاب دی، دا یو غیرتی کتاب دی، دا ما او تا کې هم انقلاب راولي، دا په دې دنیا کې هم انقلاب راولي، دا په دې ملک کې هم انقلاب راولي، د انسان په زندګۍ کې هم انقلاب راولي. چې کوم انسان قرآن په سینه کې ځای ورکړي او قرآن باندې واقعي عمل وکړي او د زړه ومني د ده حالات بدلیږي، د ده چې کوم دی زندګي بدلیږي، د ده حتی دنیا بدلیږي. هغه دنیا چې کوم مصیبتونه او تکالیف او امتحاناتو کې دی خوا چې کوم دی په فقر حالت کې الله یې غنا طرف ته بوځي. دا یو بهترین او انقلابي کتاب دی. الله دې وکړي چې موږ تاسو د ښه خدمت وکړو او ښه خدمت یې دا دی. دې وجې نه دا قرآن عظیم شان به قیامت کې ګیله کوي، قرآن عظیم شان به شکایت کوي. الله ذوالجلال په در کې به ولاړ وي چې الله ذوالجلال د سفارش کول غواړم. دا مشکات المصابیح حدیث مبارک دی. د قیامت پر ورځ باندې مون براشي، زکات براشي، روجه براشي، سفارش بکي یا ربي انا الصلاه، یا ربي انا الزکات، یا ربي انا الصوم، یا ربي انا الاسلام. اسلام براشي سفارش بکي. الله پاک بهر یو ته وی انک علی خیر، انک علی خیر، انک علی خیر. حتی جاء الاسلام، اسلام براشي فرمای به یا ربي انت السلام وانا الاسلام. اے الله ته سلام ز اسلام سفارش کول غواړم. الله ورته انک علی خیر. حتی چې صلی رحمی براشي هغه به هم د الله بدر کې شکایت کوي. الله ورته وی او صلی رحمی استاد وینه به خلق خلاصوم، استاد وینه به خلق نسم. قرآن براشي سفارش وکړي، سفارش وکړي. د قیامت پر ورځ باندې د سفارش به قبلېږي. خدای مکه کمنګ او تاسو د قرآن خدمت پرې خودو قرآن تم شاکلا یاد ساتئ. یو ورځ به داسې راځي، حدیث مبارک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې قرآن دا توري به بیا نه ته چې کله دا پاڼې راواړې سپینې پاڼې به پرتي، زیړې پاڼې به پرتي، ښاګته به وي، پاڼې به وي، خو دا لیکل به پکې نه، دا لیکل به پکې بیا نه.
دا به د قیامت په ورځ باندې سفارش کوي. د دې لپاره تاسو سورۃ فرقان 30 نمبر آیت راوړئ. سورۃ فرقان 19 سپارہ 30 نمبر آیت. 19 سپارے ابتدائی سال. سورۃ فرقان 19 سپارہ 30 نمبر آیت. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. دین مخکی ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. د دې ایتونو په ځل کې مفسرین لیکلي دي چې دې آیت مبارکه شان نزول دا دی واقع به کې دا ده چې دا آیت دا نازل په حق د عقبه بن ابي معيط کې. دا یو ډیر زیات سرکشه انسانو بے دینو. خو د عربو دا یو خصوصیت و چې دې کې د سخا ماده ډیره وه. سخاوت په عربو کې زیات و. زمونږ استاد محترم هغه به وي چې دغه صفت اوس هم پکې شته. که څوک تلي عمرې ته یا حج ته الله دې قبوله کړي او که نه الله دې توفیق ورکړي چې هلته لاړ شئ. د حج په ایامو کې د روجې په ایامو کې د دې عربو چې کوم سخاوتونه دي او کوم صدقې دي حیران بشي. ګاډي ګاډي ډک ډک ګاډي به راوړي د کجورو نه د اوبو نه. دا پخوانی عادت پکې دی. پخوا به هم دوی چې کوم دی داسې په ونو کې په هر ځای کې چې کوم دی د کجورو دا ګوشیز ور نکلي وي ځکه دا خلک به په اوښانو باندې راته سفر به کوو. هغې دا د کوزېدو تکلیف دپاره چې کوم دی داسې په بره به دا کجورو دغه چې کوم دی ژوند کړي وو. خلک به خپل ضرورت موافق کجورې خوړی. وایي په هغه وخت کې د دې عربو چې کوم دی د مکې والاو د اجرو دروازې به کلاو پرتې وي. چېرته یو اجره به هم داسې نه وه چې هغه به دروازه به بنده وه. دغه مسافرو دې مېلمنو به پکې شپې کولې. لکه زمونږ استادو په دې 100 کلنه دوره کې الحمدلله دې مجاهدینو خاص مسلمانانو چې کوم خدمت کړی دی دنیا علاقې داسې تاسو به لیدلي چې هلته به د اجرو دروازې کلاو پرتې وي. په نیمه شپه به مجاهد راغی اجره به کلاو پرته وه. بستره کټ به و هلته به شپه کې سهار به مالک راتو کتل به چې و مېلمانه څومره دي بیا به د چای او ډوډۍ انتظام کوو. دا دین انقلاب دا جون کې ډېره زیاته قرباني غواړي داسې نه وي. نو دا عرب هم د سخاوت په لحاظ ډېر زیات سخیان وو. دغه عقبه بن ابي معيط به دا چې کله سفر ته لاړ واپس به راغی نو بیا به دعوت کوو. دا لوی لوی مشران به دعوتول. نو دی یو ورځ د سفر نه راغی دعوت یې وکړو. په دې دعوت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم دعوت ورکړ چې ته هم چې کوم دی دعوت ته راشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم اجابت وکړو ځکه دا د مسلمان په مسلمان حق دی. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه له خدای پاک اخلاق عظیمه ورکړي وو. د کفارو دعوت به هم قبلو. چې کله روټۍ تیاره شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم روټۍ ونه خوړه لاس یې ونیو. دی عقبه بن ابي معيط ته وي هغه پوری روټۍ نه خورم چې تاسو پورې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه نه وي. دې خبره خو پوه شئ. نو ده هغه کلمه وویله. د عربو دا خصوصیت هم لکه زمونږ استاسو د پښتنو ورونو د افغانستان د عامو خلکو دستور دا دی چې میلمه ډوډۍ نه خوري ښه کوربه دې کوم دی هېڅکله دا نه برداشت کوي چې دا د بغیر د ډوډۍ نه چې کوم دی دی لاړ شي. نو هغه کلمه وویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډوډۍ خوراک شروع کړ. ډوډۍ وخوړه. د دې عقبه بن عامر یو بل ملګری ابی بن خلف خاص ملګری وه خبر شو پوه شو. نو ده ته جواب راولېږه وایي قد صبوته ته چې کوم دی ته خو صابي شوی یې تا خو خپل دین پرېښی پوهېږي تا کلمه وویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله. د دوی دا عقیده وه چې کوم سړی وایه خپل دین پرېږدي هغې ته صابي وایي. وروسته اوس صابئینه لفظ راغلی دی انشاءالله تفسیر به بیا کوو چې صابي چاته وایي. وایي ته خو صابي شوی ځکه تا کلمه ویله لا اله الا الله محمد رسول الله خپل دین دې پرېښی دی. او ته نه ما خپل دین نه دی پرېښی. خو چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم روټۍ نه خوړه زما دا برداشت نه و چې دا دې ما کله ډوډۍ ونه خوري نو ما د هغې د وجې نه دا کلمه وویله. دې خبره خو تاسو پوه شئ. نو دې ابی بن خلف
دی عقبه بن عامر ته وی زب علی پتا باندې باور حکم اعتماد به حکم چې ته العیاذ بالله لار شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته توکانی و دی خو کافرو د زنه خو کریمه نه وایي د اراده وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته توکانی وغورځي وایي چې کله اراده وکړه توکانی واچولې هغه توکانی الله پاک واپس د په مخ باندې را واچولې د په مخ کې الله پاک داغونه جوړ کړ دغه توکانو د وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل کته ما ته چیرته هم د دې واجب کوم دی مدینه او مکه نه بهر چې کنه د حرم نه ملاو شي نو وجنم دي خطا وز قتلو دا ابی بن خلف دا عقبه بن معیط په غزوه بدر کې دا اسیر شو چې کله اسیر شي رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې لار شو قتل وکړه دې به په بدر کې قتل مقصد می داو د دې په حق کې الله دا آیتونه راولېګل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا د قیامت پر ورځ به عقبه بن ابو معیط کوم نه دا ګوتی راخلی او په دغه چکونه لګي دا د حسرت د افسوس چې کوم دی علامه نه خدا په دنیا کې هم چې کله یو سړی په یو کار باندې پیمانه نو په دې خپل ګوتو چک لګي حدیث مبارک کی راځي مفسرین ذکر کړی دي وای دی به د خپل لاس خوري 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 حتی تر څنګه پوري بیا بول الله پاک د لاسونو زرغون کی بیا به چکونه لګي حتی تر دې پوري چې ټول ژوندۍ به په دې باندې قیامت دا د افسوس خبره ده دا د ارمان خبره چې کاش ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ملګرتیا کړې وې او دغه ابی بن خلف خبره مې نه وې منلې نو ډیره بخوي یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا د فلان پر رابطه کې مفسرین فرمایي چې دینه مراد دغه ابی بن خلف دی وایي به خبره او دغه ظالم نه مراد کوم دی عقبه بن ابي معیط ته دویم قول دار چې دې ظالم نه مراد عام ظالم دی دنیا کې چې الف لام بګی جنسری چې نفس چا ظلم کړی دی د قیامت پر ورځ باندې با د حسرت او د افسوس د وجه په خپل لاسونو چکونه لګي او د قرنګي د فلان نه مراد هم دا عام دی وایي چا چې دنیا کې چا سره ناکاره ملګرتیا کړی دا د قیامت پر ورځ باندې کوم نه افسوس کوي چې کاش د دې خلکو سره ملګرتیا نه وې کړی دې وجه حدیث مبارک راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای المرء مع من احب صحبت صالح تور صالح کند صحبت طالح تور طالح کند الله دې وکړي چې زمونږ استاد دنیا کې ملګرتیا هم د نیکانو خلکو سره دې باندې موږ تاسو مکلف یو چې تاسو د هغه چا سره ملګرتیا وکړي چې هغه نیکان خلک کی ځکه د بدو خلکو سره ملګرتیا خامخا تابع کوم دی په بدل لار باندې واړی او په خلاره باندې کوم دی خبر ګرځي او په خلاره واړی صحبت صالح تور صالح کند صحبت طالح تور طالح کند دې وجنا د قیامت پر ورځ باندې به هر بدکار سره د خپل ملګرتیا نه کوم دی برائت کوي چې کاش د سې ملګرتیا نه کړی لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني د ذکر نه مراد دو قول دي یا ته مراد قران دی یا ته مراد توحید دی وای دې ملګری ز گمراه کړم د قران نه ما ته قسمه رکاوټونه وړاندې کول قران ملګرتیا کې نه پرې خودم الله دې زموږ استاد د قران سره ملګرتیا نصیب کړي وکانه شیطان انسان خذولا وقال الرسول یا ربي قال فخبل معنا یا قال په معنا دی یقول دا فعل ماضی په معنا د فعل مضارع سره ويقول الرسول وبوای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قیامت پر ورځ باندې یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا د قوم نه مراد یا خو قریش دي ځکه چې عام طور د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم قوم وو دی قران باندې عمل نو کړي پریخو او یا د قوم نه مراد امت ته مراد ته امت ته خو په یا قومي ان قومي سره خطاب وشو په دې معنا سره چې دغه وخت کې د دین مخالفت چې کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم قوم کړو ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا
او یا دا قال په خپل معنا باندې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې دا خبره کړې چې یا پروردگار عالم زما قوم قرآن پری خودو قرآن متروک العمل وګرځو